دوستان امید لرم چې روغ او جوړ بیسته ګرانو دوستانو ځل بیا له معراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل څخه په ډېر زیات خوندوره ویډیو کې راغلی ګرانو دوستانو په نن ویډیو کې به تاسو ته دا طریقه درښیم چې څنګه موږ تاسو کولی شو چې د اختر مبارکۍ لپاره دغسې ښایسته ښایسته تصویران موږ تاسو په خپل موبایل کې ډیزاین کړو نو دوستانو تاسو را سره دغه ویډیو تر پایه پورې وګورئ او دوستانو که چیرته تاسو زموږ په چینل کې نوي یاستئ او تاسو تر څه هم معراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو په ډېر زیات ورنښت باندې هیله کوم دوستانو د ویډیو کې په سره خط باندې لیکل شوي سبسکرایب په دې سبسکرایب باندې تاسو کلیک کړئ دوستانو او پخوا کې کوم بیل نشان چې روزي په هغه باندې کلیک کړئ او په حال باندې کلیک کړئ دوستانو په دې سره به زموږ هر یوه نوې ویډیو تاسو ته په وخت سره در رسیږي او دوستانو دغه ویډیو لازمي لایک د ویډیو لایک کول ضروري دي باید ویډیو تاسو لایک کړئ نو را درومو دوستانو ویډیو شروع کوو چې څنګه موږ تاسو کولی شو چې د اختر مبارکۍ لپاره دغسې ښایسته ښایسته تصویران موږ تاسو په خپل موبایل کې ډیزاین کړو نو دوستانو هغې لپاره به تاسو راشه او پیکسل لب اپلیکیشن به تاسو خلاص کړئ پیکسل لب که تاسو دا نوی انسټال کړئ نو په ډسکرپشن کې د دې لینک ما پرېښی دوستانو که ډسکرپشن تاسو ته نه معلومیږي دا کومه ویډیو تاسو مهال ګورئ دې په دې لیکنه باندې تاسو کلیک وکړئ لاندې چې کومه ځای راخلاصېږي داسې به ما لیکلي د اپلیکیشن لینک نو تاسو به دغه دې باندې کلیک وکړئ په اسانۍ سره به ځان لپاره پیکسل لب اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ او دوستانو د یو تصویر لینک په هم ما په ډسکرپشن کې پرېښوي دلته به تاسو راشه چې کله ما لیکلي چې د پیکسل لب لینک دلته به تاسو پیکسل لب ډاونلوډ کړئ او دوستانو لاندې به ما ورسره لیکلي وي د تصویر لینک نو تاسو به دلته ځان لپاره تصویر هم ډاونلوډ کړئ چې کله مو تصویر او پیکسل لب دواړه ډاونلوډ کړه نو تاسو به پیکسل لب خلاص کړئ چې کله مو پیکسل لب خلاص کړو تاسو ته دغه ذرې راوړي او دوستانو تاسو به دلته په دې پوټو ځای کې باید به تاسو کلیک وکړئ چې کله کلیک وکړئ تاسو به دلته بر راشئ دلته به فرام ګیلري باندې تاسو کلیک وکړئ چې کله فرام ګیلري باندې تاسو کلیک وکړو تاسو به دلته کوم ځای چې تصویر تاسو را ډاونلوډ کړئ تاسو به هغه تصویر راواخلئ تاسو دوستانو دغه تصویر دی دغه تصویر به ما ډسکرپشن کې پرېښی لینک تاسو به یې له هغه ځای څخه په اسانۍ سره را ډاونلوډ کړئ دا تصویر تیار جوړ دی یوازې به دلته تاسو خپل تصویر تاسو به دلته وروسته دلته په ټیک مار علامه باندې کلیک وکړئ او دا خط چې دی کوم دا به تاسو دلته راولئ دا به دلته ځای کې په ډیلیټ باندې کلیک وکړئ لا هغې وروسته به تاسو دلته دغه نشان ته راشئ ګورئ دوستانو تاسو به دې ته نشان ته راشئ په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ دلته په امپورټ کې به تاسو تصویر راواخلئ خپل تصویر به راواخلئ چې هر یو تصویر تاسو راخلئ زه مثلا دا تصویر راخلم دلته به زه په دې باندې کلیک وکړم تاسو به وروسته دلته ځای کلیک وکړئ ګورئ دوستانو تاسو به دې ځای کلیک وکړئ او دا تصویر به داسې شي او بیا به هلته په ټیک مار علامه باندې تاسو کلیک وکړئ او بیا به تاسو دا د کونج څخه ونیسئ او داسې به یې جوړ کړئ ګورئ دوستانو دا شو لا هغې وروسته به تاسو دلته راشئ دغه نشان ته به تاسو راشئ په دې باندې به تاسو کلیک کړئ دلته په ټکس باندې به تاسو کلیک کړئ دلته بیا په ایډیټ باندې کلیک وکړئ چې کله مې ایډیټ باندې کلیک کړو دا ټکس نو ټکس به تاسو ډیلیټ کړئ دلته به تاسو خپل نوم ورکړئ مثلا د دې ملګري نوم مې دی سمیع الله وګورئ دوستانو دلته هغه ما نوم ما ولیکل تاسو به دغسې نوم ولیکئ ځان ته به دلته نوم ولیکئ او دلته به تخلص دغسې ولیکئ لا هغې وروسته به تاسو په اوکې باندې کلیک وکړئ چې کله په اوکې باندې کلیک وکړئ دا لیکنه به تاسو دلته راوړئ تاسو به دلته پورته بر راشئ دې ځای کې به داسې پورته کلیک وکړئ دلته لیکلي پوینټ تاسو به دلته په دې فاینډ باندې کلیک وکړئ چې کله فاینډ باندې کلیک وکړو تاسو به لاندې راشئ ښه به لاندې راشئ دوستانو او دلته د یو خط سټایل دی تاسو به دغه سټایل انتخاب کړئ ګورئ دوستانو تاسو به دغه سټایل انتخاب کړئ دغه سټایل د انتخاب کړئ په اوکې باندې به تاسو کلیک وکړئ او لا هغې وروسته به دا لیکنه داسې د کوچ نه ونیسئ دا به داسې وړه کړئ ګورئ دوستانو ډېر زیات زبردسته طریقې سره را درومي وګورئ دوستانو څومره زیات زبردسته خوندورې طریقې سره راغی لا هغې وروسته تاسو به دلته خپل نوم هم ورکولی شئ په دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې د اختر مبارکۍ لپاره ښایسته ښایسته تصویران په خپل موبایل کې ډیزاین کړئ لا هغې وروسته به تاسو دې ځای کې کلیک وکړئ دوستانو دلته به کلیک وکړئ او دلته به په سیو از ایمیج باندې تاسو کلیک وکړئ او دلته به په سیو ټو ګیلري باندې تاسو کلیک وکړئ او دغه تصویر به تاسو سره په ګیلرۍ کې سیو شي